بسم الله الرحمن الرحیم. لوی خدای په نامه. زه خو قریشي صاحب دعوت کړی وم، ما ته یې ویلي چې داسې یو برنامه ده، که وخت لرې راسه. نو نه مې کتاب ترلاسه کړی و او نه مې د مقالې لیکلو په اصطلاح لیکلې نه وه، خو به هر حال زه ډېر خوښ یم چې ستاسو په دې پرتمینه د احساساتو ډکه او ښایسته غونډه کې برخه اخلم. څرنګه چې ویناوې ما واورېدې، د مهمې ویناوې چې لیکل سوي وي، کاموي صاحب، قریشي صاحب، احسانمل، وزیري صاحب، غورځنګ صاحب، دوی د شعر او د نورو دوستانو چې ویناوې وکړې نومونه مې دلته لیکلي دي یو شمېر. نو دوی د شعر په اهمیت باندې، د شعر په نقش باندې، د شعر په ځانګړنو باندې خبرې وکړې. زه پرې ویل نه غواړم او زه شاعر هم نه یم. زه په اصطلاح به ویم چې ژورنالیزم کې مې کار کړی ده، مطبوعاتو کې. او بل خبره دا ده چې لیکل مې کړي دي. اوس یو کتاب پلورنځی لرم، غریبانه. قریشي صاحب کله کله راځي، نور دوستان، د درېیم اوکران کې. نو د وزارت اطلاعات فرهنګ سره هم اړیکې لرو په اصطلاح د پخوا په حساب او د اوس په حساب. زه لومړی خو د تاسې ټولو د دې مشرتابونه چې دا ډېر ښه عنوان ده، په دغه عنوان کې ډېر شیان غښتي دي. کله چې د وطن خبره کوو، د وطن د مینې خبره کوو، هغه په هغه اوله کلمه کې نغښتي دي. کله چې په ادبیاتو خبرې کوو، هغه په دې دوم نامو کې نغښتي دي، یا په دا دومه کلمه کې. یعنی ادبیات خو په مجموع کې نظم او نثر، نظم ډېر مخکینی ده. دا اوس د کله کله دا ټوک کې خلک وایي وایي افغانان ټول سیاستوال هم دي، شاعران هم دي. نو چې له هر چا سره کښېني په کلي کې، په بانډه کې، نو د ټلیفون یې هم په جیب کې ده او دستي در سره د سیاسي خبرې شروع کوي. نو عادت مې دا و چې زه په دې شعر، دا شعر خو ټول وایو، دلته په دې شعر کې ډېر ښه تشبیهات هم دوستانو تشریح کړه تر سپوږمۍ پورې. په سپوږمۍ کې د کور جوړولو پورې. موږ په مځکه کور نه لرو، سپوږمۍ نه خو لرې ده. اگر چې موږ سپوږمۍ ته الحمدلله ویایو، سپوږمۍ ته د لومړي ځل لپاره یو افغان پښتون عبدالاحد مومند تللی ده او د لومړي ځل لپاره یې قرآن عظیم الشان هلته انتقال کړی ده د اسلامي عقایدو پروګرام له مخې، او له سپوږمۍ نه یې ځمکې ته په پښتو ژبه هم خبرې کړې دي. نو موږ هر څه لرو، خو دلته په دې خبرو کې خبره د عمل او د نظر وه. په نظر کې خو موږ ټول تکړه یو. یعنې تاسو چې ګورئ، خیر ده، خفه کېږئ ما، نظریات یا په خبرو کې یا په شعر و شاعري کې یا په لیکلو کې، خو راځو په عمل کې دغه فضا چې دا اوس دلته جوړه ده. زه ډېرو شیانو ته ملتفت وم چې دا اول خو دغه ماحول ډېر ښایسته ده چې یو مکتب، یو ښوونځی ده، یوه تعلیمګاه ده. نو له دغو استادانو نه مې هم خواهش دا ده چې دلته کار کوي، چې دوی د ځوان نسل د ښوونه او روزنه کې د زړه له تله کار وکړي. زه وایم که تعلیم موږ په دې ټولنه کې مروج نه کړو، ترویج یې نه کړو، دغه ستونزې به وي چې دا پرې غږېږو سره. خو به هر حال د سواد کچه، د تعلیم و تربیه کچه، دا موږ تاسې چې
نیستمن یو ولې فقیر یو. یو سړي د ما په کتابخانه کې یو کتاب دی، یو سړي لیکلی خزانهدار ګدا. خزانهدار ګدا وروره په خزانو ناست یو مګر ګدایان. له نومونه بیا نه اخلمه، د مشرانو نه رانیولې، د پخوانیو مشران، دا اوس به نه یادوو، چې وروره 114 یا 115 نوعه معدنونه لرو چې د نړۍ 90% یا 80% 50% معدنیات موږ لرو. حتی لیتیم نه داسې څه لرو چې نړۍ کې نشته، خو کمال زموږ څه شی ده. نو مطلب مې دا و، په شعرونو به هم خبرې کوو، کتابونه به هم په اصطلاح مخکتنې به هم کوو، خو تکنالوژي د تکنالوژي زده کړه ډېره ضرور ده. دا اوس مثلا بدخشان ته مثال یا په پنجشیر کې یا په ځینو نورو پکتیکا کې ما په یاد زه ډېر کوچنی ځوان کوچنی وم، د کټواز کې د تیلو د ګاز فرانسویان په هغه وخت راغلل، نه مې پېژندل چې دا فرانسویان څوک دي، خو برمه یې وهله. اول ته تیل و او د هغو تیلو سرحد تقریبا تر ګوادر پورې رسیږي، یعنې دغه څنډه تر کوټې تر بلوچستانه لاندې ځمکه کې په اصطلاح او په وزیرستان پورې. نو هدف مې دا ده، چون وخت کم ده متاسفانه، دلته یو سړی یو شاعر، زه پخپله شاعر نه یم، خو یو وایي څه کتاب خبرې مې په زړه دي، څه کتاب خبرې مې په زړه دي، خو د سیند په شان خاموشه یم مزل کړم. نو هدف دا د خبرې ډېرې دي. زه خوښ په دې سوم چې د وزارت اطلاعات فرهنګ استازی یم دلته و، استاد کاموال صاحب، قریشي صاحب. دغه د علم زده کړه او تجربه دا ډېر مهم دی. له سپین ږیرو نه له مشرانو نه باید تاسې زده کړه وکړئ. داسې محافلو ته لکه دا نن چې مې جوړ کړی د راویې بولئ، د دوی له خاطرو نه، د دوی له تجربو نه باید یاد یې کړو. ګورئ د مغزونو فرار، دا یونسف یو کتاب پې لیکلی و، ځینې نورو کسانو هم پې لیکلی دي. د ډېر پخوا نه تقریبا په دې وطن کې نیمه پیړۍ کېږي چې د موږ د فرار سطح جګېږي ټیټېږي نه، خصوصا دا رونعان دي. نو او د موږ مزدورکار په عربستان کې، زه حج ته تللی یم، د موږ په دوبۍ کې تاسې عکسونه به په فیسبوکو کې کله ګورئ، 50 کاله وړاندې موږ تر دوبۍ نه د موږ کابل ښار او نور ځینې ښارونه تر دوبۍ نه ښایسته وو او ترې مخکې هغه سوځانه دښتې، مګر نن دوبۍ د نړیوال تجارت مرکز ده. داسې شیان پیسه په دغه مغزو کې در وګرځوئ، تاسې ځوانان یاستئ، موږ حافظې له لاسه ورکړې دي، سختۍ مې لیدلې دي، تر شام پرې ایښي دي. تاسې مازغه په جای دي د تکنالوژي نه، د ساینس نه. یعنې اول به راسو دا شاعري په حساب باندې ګوره څومره افغانان په خارج کې دي. یو سړی د کیمیا یو کتاب چې له بلې ژبې نه راوژباړي، تاسې په پوهنتون د کابل کې یا د 20 کلو کې چې دا زه ګورم، ما ډېرو ته پیشنهاد چې وروره تاریخي کتابونه ژباړي، سیاسي ژباړي، بل ژباړي، وروره د ساینس او تکنالوژي په ارتباط کتاب وژباړه چې دا ځوان نسل یې ولولي. ته د نړۍ سره څه ډول رقابت کوي؟ نو همیشه خو من توپک په اوږو نه یي له خلکو سره. نو هدف مې دا و، زه لنډوم خبرې. اول خو د روفي صاحب ته چې په سفر کې ده او لرې ده، ده ته د دې کتاب مبارکي وایم او ښه ژوند ورته غواړم. دلته چې د استادان 3-4 کسه مشران راغلي دي، قریشي صاحب، کاموال صاحب، غورځنګ صاحب، دوی ته د دوی نه مننه کوم چې په دې غونډه کې تاسو سره برخه اخیستې ده. تاسو د ادبي بهیر که 10 کسه یاستئ که 20 یاستئ، واقعا ډېر ښایسته کار مو پیل کړی ده. دغه کار ته په سړه سینه او په حوصله مندي
که په ادبیاتو که په دې کار کې مشغول یاستئ سیاست سره به غرض نه لرئ ځکه چې کج و پیچ کیسې لري پیسه نو په دې خاطر باندې کراره وروره دغه پیشنهاد مې دا ده درته چې په ادبیاتو کې په ساینسي علومو کې په لیکنو کې او په خپل تدریس کې چې د مکتب مسله ده یا پوهنتون مسله ده یعنی یو عالم وایي همیشه بزرگ بیاندیشیم همیشه لوړ فکر وکړئ لیسانس یمه باید زه دا فکر ولرم چې زه باید ماستري واخلم ماستري مې واخیستله زما سره باید دا فکر وي چې زه باید دکتورا واخلم نو خامخا چې سړی د دکتورا تر سلسلې رسیږي سن به 150 کلو ته رسیږي یا 40 ته د افغانستان کې ښه سن پوخته سن د تجربو سن د 25 نه تر 40 یا 45 پورې ده نو په دغه چوکاټ کې چون تاسو ځوانان ډیره ښه موقع ده اوس ډیر ښه شرایط دي موږ اوس شکر ادا کوو په دې موږ په یاد د قریشي صاحب او کاموال صاحب سپینګیري یو دا وطن ډیرې قربانۍ ورکړې ډیر ځوانان له منځه ولاړ ډیرې ښځې کونډې شولې ډیر یتیمان اوس الحمدلله امن ده آرامش ده په مجموع کې سړی د افغانستان هر ګوټ ته آرام تللی شي بنان له دغه امنیتي شرایطونه له دغو سوله ییزو شرایطونه د وطن په ګټه د ملت په ګټه د ولس په ګټه د خپل ځان په ګټه همیشه یو شی آخري وایم چې که مو شخصي ګټو ته ترجیح ورکړه داسې به وي لکه دا بهر کې چې اوسي دا له دې ځایه سکډې سره بار کړي وروره ټولو ته خو هم دغه سخته نه وه خو موږ هم په دې نظام کې ولو په اصلاح داسې نه وه تور بکسونه یې له پیسو ډک کړل سره ولاړه وروره کرار اوسه هلته څوک په ترکیه کې دي څوک وروره په کاناډا کې دي څوک په امریکا کې دي څوک چیرې دي دلته موږ وروره یوه ګوله ډوډۍ نسو پیدا کولی مثال یم که نه نو هدف مې دا ده چې دغه خپل وطن ده خپل هم خاوره ده د دې سړي په کتاب کې د حب وطن خبره د وطن د مینې خبره او د وطن پالنې خبرې ډېرې پکې راغلي دي دا دوستانو چې بحثونه پرې وکول د هدف مې دا و چې ملي ګټې ارجحیت ورکړي همیشه که په سیاست کې وو که په اقتصاد کې وو که په ادبي مسایلو کې وو ملي هویت ملي ګټې ملي هویت ملي ارزښتونه د اسلامي احکامو په رڼا کې د اسلامي ارشاداتو اسلامي احکامو په رڼا کې یعنې اول باید موږ اسلامي مسایل زده وي دویم به ملي ارزښتونه او ملي ګټې ملي امنیت دا ټول هغه څه دي چې په سیاست کې هم مطرح دي او هم په اجتماع په ټولنیز ژوند کې مطرح دي که غواړئ چې شخصیتونه سي نو په ملي منافعو باندې همیشه باید تمرکز وي نو دعا درته کومه ښه ژوند ولرئ خوشحاله اوسئ